څلورم عقیده د غیر مسلم سورې نحل چې تشریح کړې ده صفت د غیر مسلم سورې نحل چې تشریح کړې ده تحقیر القرآن قرآن سپک ګڼل د قرآن سپک ګڼل به مختلف دي کله په دې طرف باندې چې هغه سره سړی به ادبي وکړي کله په دې طرف باندې چې په دې طریقه باندې چې هغه سړی اعراض وکړي لکه څنګه چې ابن کثیر دغه شپږ سورتونه ذکر کړي دي او کله په دې طریقه باندې یو فیصله قرآن او سنت کړي ده او بل طرف موږ د بل چا فیصله راواخصه په دې باندې وروچته کړه لکه څنګه چې سورې نور کې الله عزوجل په تصریح کړي ده ته پوهه شه په دې باندې چې دا سړی ګوره په منطق عمل باندې چې قصدن دا کار وکړي د ایمان نه خلاص شو الله عزوجل فرمایي سورې حجرات کې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا ترپو موچته وي د خپل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز د پاسه الته مفسرین به ډیر توجیهات کوي لیکن یو عالم فرمایي چې یو طرف باندې قرآن او سنت موجود دي او بل طرف دی یو چا قانون دی بل طرف دی یو چا خبره ده بل طرف دی یو چا مسله ده هغه د قصدم په دې باندې راوچته کړه وي ته پوه شه په دې باندې چې ستا ټول اعمال د الله په نسبت برباد شو تاسو ورسونه سختي خبرې دي ده قسم په الله به په قیامت کې موږ ارمان کوو الله عزوجل قرآن کې دا خبره ذکر کړي چې دې به ارمانونه کې چې کاش کې موږ نیولې مع الرسول سبیلا د شي نه ویل شي مع فلان زه خو دې ابلیس ذلیل کړم زه خو دې بل مولا پسې ور وتړلم دې بل مسلک پسې ور وتړلم دې پیر شه پسې ور وتړلم دې شیخ پسې ور وتړلم دې طرف حدیث هغه ما پرې خو د اوس ارمانونه خو اس پیدا بینه ور کیدا دا به ارمان کې چې کاش دنیا الله عزوجل ته ما واپس کا چې زه به کړنه عملونه وکم دي عمل خلاف خو لیکن سورہ انعام کې الله عزوجل فرمایي چې د دروغجن دي د زړه مرزین دي کوم چیرته بل پرچ او تقدیر بیرته دار واپس کو بهم د کفر او شرک په طرف باندې دا روانيږي د قرآن تحقیر تاسو ګوري هله اسقال کې قرآن لاندې د پاس اور باندې چکی صابون پروت دی قرآن لاندې د پاس اور باندې پیسې پرتی دي تحقیر کومي طریقې لري تحقیر دا مانند چې سړی نعوذ بالله من ذلک پس مکه ولي نعوذ بالله من ذلک په ور باندې کیږي جدا جدا طریقو سره د قرآن کریم تحقیر راځي تر دې پر علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي آداب حمله القرآن د قرآن کریم در علماء آداب هغه څوک چې هغه قرآن سره تعلق ساتي چې آداب کوم دي د قرآن کریم احترام داده د قرآن کریم قدر داده د قرآن کریم عظمت داده چې کومه فیصله تعالی قرآن کړي دا بل طرف نور خلکو څومره فیصله کړي هغه ټول ختم کړه اور باندې راوچته کا امام قرطبي رحمه الله د سفیان ابن عینان دا خبره ذکر کړي دا په يهودو کې عادت دا چې د ورېخمو په کپړو کې تورات تاو کړو په دې سر باندې به ګرځو لیکن د قرآن حلال به حلال نه ګڼل د قرآن حرام به حرام نه ګڼل وې دا قرآن د تورات د شاله ورزولو وراءهم منګم به قرآن باندې عمل وکړو قرآن باندې عمل څنګه دی به تور مثال سورې نساء کې الله عزوجل فرمایي د میراث تذکره ذکر کوي او بیا وایي چې کوم یو سړی مخالفت کوي د رب العالمین د حدود نه دی الله عزوجل به دا جهنم له داخل کې اوس پک عذاب بدل ورکي ته وګوره چې په قرآن باندې عمل کوي د خپل خور لدی د خپل لور لدی د خپل مور لدی دینه لدی د مال کې د دې مړي څومره حصہ چې هغه تا ورکړي کنه دا ورکړي د قله ویل شي بیزتی د قرآن حدیث مشکات کې راځي دا اول جلد اخري حدیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله وسړی میراث خور دی په میراث کې برخه نو دا چا د میراث نه منع کې دغه انسان الله عزوجل د جنت د میراث نه منع کی بنگلې دي جوړې کړې ډېر جوړې کړې زموږ کې ډېر انتهایی واخستې قسمه قسم تجارتونه دی وکړه د خپل بچو لپاره لګي لیکن دا تقسیم دی کړی دی چې آیا په دې کې ګورسما د لور د شي مسله نه بچیانو ما خدا سرمایه تاسو راجمع کړه پلار نه کې دا کار کړي کني دی کړي په دې کې د قرآن حکم دادي چې دوه خويندې د یو ورور برابر دې کې د قرآن حکم دادي که د سړي اولاد دي د کجې اتمه را که اولاد نه وي د قشن څلورمه را یا که زمړه د سړی ته پاتې دي که اولاد وي د کجې د سړي څلورمه را او که چیرته اولاد پکې نه به نسب دی په دې طریقه باندې تاسو د میراث تقسیم کړئ دې وجه روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله انسان مړ شي داخله ګور باندې ژاړي دور باندې شړا کې د په شړا باندې غلل ته تعذيب رسیږي نو سوال دا دی الله عزوجل قرآن کې تصریح کړی دا چې یو بارون کې بل چا بار نه اوچته نو شړا دوی سړي کړی دا ولې دې مړي لمنګ دا توسي عذابونه ورکو ولې رب العالمین دا پیغورونه غل ورکي او غل دا ملک دمکې نه ورکي وجدا دا مفسرین د څه تطبیق کوي محدثین ودا چې کله مړ کېدو دو وصیت کړي په باطل باندې چې په ما باندې شړا وکي دو وصیت کړي په باطل باندې چې ګور پلاني له میراث ور نه کوي نتیجه دا د ژوندو چې څومره غلط عملونه دي په دې ټولو کې سزا الله عزوجل وساغله ور کوي تحقیر القرآن د قرآن بیزتی سورہ نور کې الله عزوجل فرمایي وی منافق انسان په دې باندې ته او پیژنه چې کله فیصله د قرآن او سنت ورته پیش کوي نه مني وجه دار وي دي کې ظلم الله رسول په ما باندې کړی دی خو که دنیوي پیدا پکې به ورته په منډه باندې را روان دي هغه خلک تاسو وګورئ چې د کجې میراث مسلې وي هغه خلک تاسو وګورئ چې نور مسائل وي الحمدلله موږ به د جمعات امام لزو
موږ به مدرسې محتمم شیخ الحدیث سره ورځو، موږ به تور مثال پلاني مفتي صاحب له وځو چې د دې ښځې په دې مال کې برخه شته که نشته، موږ له شرعي فتوا ولیکه. نو مفتي خو تعالی دا خبره هم ذکر کوي چې پردې زنانه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه دی ملاو کړی. والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قرآن خو تعالی دا خبره هم ذکر کړې ده چې قل للمؤمنین یغض من ابصارهم. تا څومره پردو کوزونه د خپل نظر کنټرول کړی دی. قرآن خو تعالی نورې خبرې هم کړې دي. قرآن خو تعالی دا خبره هم کړې چې د عمر بن الخطاب دا مسله او سنت کې راځي وقافا عند کتاب الله. چا به چې عمر له قرآن پیش کې خاموش به ودرېدو اخوا به قدم نه اخستو. ما ته چې کله د پښتو سره ټکر راشي، زما ته د خواهش سره چې کله قرآن او حدیث په ټکر راشي، زما ته د مذهب سره چې کله قرآن او حدیث په ټکر باندې راشي، څومره موږ د عمر په اقتدا کې به روانېږو، څومره به موږ د عمر پسې روانېږو. دې وجه نه سورې یوسف کې الله عز وجل په دې تصریح وکړه چې ایمان اکثر د خلکو نه راوړي الا وهم مشرکون، مگر دا مشرکان دي، بې ایمانه دي دا خلک. ګوره ایمان هم راوړی دی او شرک هم کړی دی. دې څه معنا؟ ابن کثیر د عبد الله ابن مسعود د باندې صحابه کرامو عمل نقل کړی دی. وی دا هغوی سره په دې لاس کې به بیتیګانې وي او دوی به ګرځي د چا په دې لاسونو په دې غاړه کې چې بندونه او دا شیونه به هغه به یې کټ کولو او بیا به دغه آیات ویلې چې ایمان نه راوړي اکثر په دې خلکو کې الا وهم مشرکون. ته وګوره ستا په دې کور کې به طور مثال څومره دا غلط تعویض خلک استعمالوي که نه استعمالوي. ته وګوره په دې لاس کې دا مچ استعمالوي که نه استعمالوي. ته وګوره په دې خپه کې دا تړلې که نه دی تړلې د بدغاک په خاطر باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایتونو معلومیږي بلکې تصریح ده چې یو سړی ولیدو د هغه په دې لاس کې دغه تعویضونه پراته وو مزي مزي. پیغمبر ته پوښتنه کوي فتح المجید هغې کې دا خبره ده چې دا تا ولې تړلې وې؟ د بدغاک یې د پلان په خاطر باندې وې. ګوره که مړ شوي د اسلام نه په بل طرف باندې ته لاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو شی غاړه کې واچول همدغه دې رب شعور د الله نه کټ شوې. ته عقیده د قرآن نه زده کوي. دا قرآن کریم ولې دا خبره ذکر کړې؟ دا صرف د یو صورت باره کې تاسو سره ما خبره کړې ده چې سورې نحل کې الله عز وجل یو شپېته عقاید او صفتونه دې مشرکینو ذکر کوي چې ځان ته ساته. یو پکې دغه خبره تحقیر القرآن، د قرآن بې عزتي، د قرآن سپکه بیانول، هغه په بل طرف باندې ګڼله.